شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار بازار کې اورلګیدنه رامنځته شوه چې دوکاندارانو ته یې سخت مالي زیانونه واړول. تازه د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له یادو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. څه موده وړاندې د نجارانو په سرای کې اور لګېدنه رامنځته شوې وه د شپې په 3 بجو څو دقیقو باندې چې بالفعل هم هغې اور لګېدنې ته رسیدګي وکړه. نن 12 دوکاندارانو ته چې هر دوکان لپاره 52 کیلوي بوجۍ اوړه او یو 15 کیلوي بوجۍ وریجې او یو هایجین کټ، نو دغه څو قلمه مواد موږ له دوی سره نن مرسته کوو. په یاده اورلګېدنه کې تر 18 د نجارۍ دوکانونه وسوځېدل. دوکاندارانو او نجارانو وایي اسلامي امارت ورته پر وخت رسېدنه وکړه او اور یې مړ کړ. دوی له مسئولینو غوښتنه کوي چې لا زیات لاسنیوی وکړي. مشابه که در گرفته دکان تقریبا 17 دکان بود که زیادتر خساره که ما دیدیم ماشینای ما مکمل در گرفته. 2 دکان، یک دکان ماشینای ما، دیگه دکان تخته و چیزاست. و دیگه از حوادث بسیار تشکر میکنیم که در سر وقت روز اول هم آمد، روز دوم آمد، بسیار از ما پشتیبانی کرده. آتش سوزی در دکان ها و حادثات تقریبا 18 دکان سوخته. دیگه ما بسیار خساره بالا دیدیم و از امارت و همین مؤسسه که بر ما حوادث بسیار تشکری میکنیم که به وقت رسیدگی کردن، به ما کمک کردن. د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسئولین وایي د سوځېدلو دوکاندارانو ستونزې تر لوړپوړو چارواکو رسولې او کوښښ کوي په راتلونکي کې لا زیاتې مرستې ورته راټولې کړي.